چې د حسن د معیار خبر کېدای شي بیا په قد قامت د یار خبر کېدای شي په دنیا کې شل مثاله د ښایست دي ستا د زلفو په هر تار خبر کېدای شي او د جبین خال دی وا د هنر حد دی دې تخلیق باندې بار بار خبر کېدای شي چوپ خلو لکه بوتان یو بل ته ګورو څوک نه وایي د کار خبر کېدای شي او څه په ټپه چې ولاړ دي دا ښه نه دي چې روان دي د اغیار خبر کېدای شي او هغه نشته نور برا نشي بختمله ستا په کړي انتظار خبر کېدای شي. یو بل شعر د سره شریکوم اجازه وي. نه مې په چا کار او کومه موخه ده هسې زندگی بس راته پوخه ده او سر مې له دې غرونو سره ووهی دا رکیب د چا زوی کومه لوخه ده او سر مې له دې غرونو سره ووهی دا رکیب د چا زوی کومه لوخه ده او زه په خپل درون کې ډېر آرام یم هسې د جانان را سره شوخه ده سړی به د ښکلو ور واخلي کړې مې خیرات د زړه له سوخه ده او هسې نه بختمله دوزخي دې کړي حسن د جانان کې څه تودوخه ده. ډېره زیاته مننه.